د امیر المؤمنین د فرامینو د کتاب د ازموینو د پایلو اعلانېدو مراسمو کې د ګډون پر مهال د ځوانانو چارو مرستیال وویل دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو ترڅنګ په ډېرو نورو برخو کې فرصتونه رامنځته کړي او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره هر ډول قربانیو ته تیار دي. د شریعت په حاکمیت کې زموږ او ستاسو د دنیا هم خیر دی، د شریعت د آخرت هم خیر دی او دا شریعت چې نافذوي دا د مسلمانانو مشر نافذوي، امیر المؤمنین صاحب نافذوي. الله تعالی جل جلاله افغانستان ته الحمدلله په دې اخیر زمانه کې د فتنو په دور کې داسې غیرتمن مشر الحمدلله راکړي دي او داسې غیرتمن وزیران او مشران اسلامي امت الله پاک کړي دي چې ټول دنیا ته اعلان کړي چې د شریعت مقدسه د یو حکم په مطابق کې د ټول دنیا مشترکي ټول شریعت مقدسه. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت مسؤلین وایي د امیر المؤمنین د فرامینو د کتاب د ازموینې مراسمو کې د ښوونځیو او مدارسو 1100 زده کوونکو ګډون درلود چې له 500 ممتازو زده کوونکو لومړني 3 زده کوونکي یې د غوره جایزو پر ورکړې وستایل شول. د مایوسۍ خبرې بالکل مه پرېږدئ. په افغانستان کې یو مشکل دا دی چې هر څوک یوه خبره کوي چې تعلیم ما کوه ګټه نه کوي. که چېرته تعلیم ګټه نه کړی د هېوادونه مصرف دې وکړي، پوهنتونونه ورسئ، مدرسې ورسئ، مکتبونه ورسئ. په دې برخه کې موږ خاص مننه وکړو د خصوصي سکتور نه. خصوصي سکتور ته په پوهنتون دی که مکتب کې دی دوی خپله خوري محنت کړی دی او موږ څخه په دې سیمه کې ډېر ګډونوال هم د دوی غواړو. بلخوا د خوست ولایت اوسیدونکي بیا دغه ډول برنامې د علمي بهیر په پرمختګ کې مؤثرې ګڼي او غوښتنه کوي چې مسؤل چارواکي باید ځوانانو ته د علمي او اسلامي برخو سربیره په کلتوري او اقتصادي برخو کې هم ورته برنامې پلي کړي. زیات خوشحاله یم دا هغه چې زما د مور او پلار تشویق ده چې زه یې وهڅولم او ما دویم مقام ترلاسه کړو او ډېر خوشحاله یم ان تر دې چې په خپلو جمو کې هم نه ځایږم. و باید دوی خپل ماشومان تشویق کړي تر څو له تعلیم څخه برخمن شي او خپل ژوند په ښه سمه توګه تېر کړي. دا یقینا ډېر څه سړي ته ورکوي او دا سړي ته ډېر همت ورکوي ځکه یو سړی په ځان باور ولري چې یو زه یو شی وړلی سم نو آینده کې هم کوشش کوي چې تر څو دغه سیالۍ کې ګډون کوي داسې ګډونو کې هم یو څه لاسته راوړي او هم به ډېر معلومات زده کړي. ډېرې زیاتې برخې دي چې دې کې باید چې سیالۍ واخیستل شي لکه د امام ابو حنیفه په هکله چې یعنې له خپل مذهب نه خبر شي خلک. څو دی د خوست په سطحه یا د سیمې پر سطحه اول نمرګي یا دا شان هغه جایزه لاسته راوړي نو د جایزې لپاره هر څوک حتما کوشش کوي او دا غواړي چې دغه افتخار دغه ویاړ خپلې لیسې او خپلې سیمې ته خپلې کورنۍ ته خپلو والدینو ته راوړي. د یادونې وړ ده خوست اطلاعات او کلتور ریاست په تیر کې هم د عامه پوهاوي کتاب او مطالعې ته د ځوانانو هڅولو په اسلامي او افغاني ارزښتونو د پوهولو او نورو ورته فرهنګي او ټولنیزو برخو کې برنامې ترتیب وړاندې کړي.